د اسلام د دایرې نه بهر مزه، د اسلام د دایرې نه بهر مزه، د مذهب د زاویې نه بهر مزه، او خپل ژوندون د پاک خالق په مرضۍ تیر کړه، خپل ژوندون د پاک خالق په مرضۍ تیر کړه، د نبی د طریقې نه بهر مزه. او که نصیب دې د جانان کلي ته تلل شو، که نصیب دې د جانان کلي ته تلل شو، بیا شاهینه د روضې نه بهر مزه. اے مسلمان را بیدار شه په کومه لارې، اے مسلمان را بیدار شه په کومه لارې، د پاک اسلام په ښکلې لار شه په کومه لارې. په لاډ میکاله فیصلې کړي قرآن دې هیر دی، په لاډ میکاله فیصلې کړي قرآن دې هیر دی، په پردي حق باندې دعوې کړي قرآن دې هیر دی، او ځان ته زر جوړې بهانې کړي قرآن دې هیر دی، د خور په حق کې ښې قصې کړي قرآن دې هیر دی، چې ژوند دې تیر شي بیا به وکړي ارمانونه قرآن دې هیر دی. اے مسلمانه لږ هوښیار شه، په کومه لارې ښکلي سیرت نه خبردار شه، په کومه لارې د اصحابو پیروکار شه، په کومه لارې د اصحابو پیروکار شه، په کومه لارې ای د شاهین غوندې خوددار شه، په کومه لارې چې ژوند دې تیر شي بیا به وکړي ارمانونه، چې ژوند دې تیر شي بیا به وکړي ارمانونه. ډېر زیاته مننه.